آیا تر اوسه مو فکر کړی چې ولې د شاتو مچۍ د شاتو په جوړولو کې شپږ ځاله جوړوي د نورو ځالو په خلاف چې 8 یا 15 ځلې واوسي؟ ریاضي پوهاندویان د دې پوښتنې د ځواب په لټه کې دي او بالاخره یې حیرانوونکې پایله ترلاسه کړه. یو شپږ د هندسې تر ټولو مناسبه جوړښت د یوې ساحې نه په ډېرې کچې د ګټې اخیستنې لپاره دی. هیڅ بل یو شکل دومره انطباق پذیره نه دی چې تاسو ته د ګټې اخیستنې پراخه ساحه درکړي او د موم مصرف پکې کم وي. د شاتو د مچۍ کور د هندسې برخه کې یو شاهکار دی، خو ولې باید له شپږ جوړښت کار واخلو؟ ځکه چې بهتره نورې ټاکنې نه لري. د بیلګې په توګه کله 15 ګټه واخلو نو دایرې د خلا د رامنځته کېدو لامل کیږي. که هغوی وغواړي د منظمو جوړښتونو یوه شبکه رامنځته کړي چې یو بل سره انطباق وکړي نو 3 ټاکنې لري. یا کولی شي د متساوي الاضلاع مثلثونو نه ګټه واخلي، یا له مربعو نه، او یا هم د شپږ نه. خو ولې مچیو د دې 3 ټاکنو نه شپږ ټاکلې؟ د دې لپاره چې مثلثي جوړښت کې ډیر موم کاریږي نسبت 2 نورو ته، او مربع کې موم لږ کم استعمالیږي، خو په شپږ کې تر ټولو کم موم کاریږي. دا د حل لپاره په همدې وروستیو کالو کې د ریاضي په اساس ثابته شوې خبر ده. نو د شاتو مچۍ تر ټولو بهتره ممکنه لاره پر مخ وړي، د شاتو د جوړښت له لارې چې هم استفاده کوي هم تاسو حیرانه کوي. مچۍ د شاتو د کندو د جوړښت کار له 2 یا 3 نقطو پیل کوي او کندو سره له 2 یا 3 ریښو ګنډي. هغوی له مختلفو ځایو پیل کوي. ډېرې مچۍ چې یو ډول شپږ سره جوړوي او بیا یې سره یو ځای کوي او بالاخره مرکز کې سره ګډیږي. شپږ نقطې دومره ماهرانه سره ګډیږي چې د کندو په جوړښت کې هیڅ ډول تیروتنه نه تر سترګو کیږي. دلته وګورئ، شپږ بیخي کاره دي، په رښتیا هم حیرانوونکې ده، او شپږ تر ټولو ځواکمن جوړښت هم ده. دا په رښتیا هم د انجینرۍ یوه حیرانوونکې موضوع ده. د راټولولو او جوړولو دې وروستیو کې کشف کړه چې شته داسې مچۍ چې کورونه په تیږو جوړوي. او ستا پروردګار د شاتو مچیو ته وحی وکړي چې له غرونو او ونو له هغه ځایو چې خپل کورونه جوړوي وټاکي. القرآن 14 سورت 8 آیت. په رښتیا هم چې دې امر کې د خیرتمندو لپاره نښې شته. القرآن 14 سورت 9 آیت.